اوابین منز په کوم وخت کې ادا کول جایز دي او ټوټل څو رکعات دي او د دې څومره فضیلت دی؟ ګران کتونکو زه به تاسو ته دغه درې وړه خبرې په دغه ویډیو کې بیان کوم. کله چې د ماښام منز ادا شي د هغې نه واخله تر ماسخوتنه پورې، یعنی د دغه ماښام او د ماسخوتن په منځ کې دغه اوابین نفل ادا کول دا جایز دي او د دې کم از کم چې کم مقدار دی هغه 2 رکعاته، خو دغه 2 رکعاته به چې دی اوږده او طویل ادا کولی شي، او بیا په وړوکي مقدار کې چې دی 4 رکعاته، خو دغه 4 رکعاته چې دی ډیر اوږدنه یعنی درمیانه ادا کولی شي، او زیات نه زیات د دې مقدار چې کتابونه نقل کړي هغه 6 رکعاته. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه مبارک نه روایت دی او دا حدیث چې دی ترمذی شریف او ابن ماجه شریف را نقل کړي دی. دغه صحابي مبارک فرمایي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایل چې کوم یو مسلمان د ماښام نه وروستو 4 رکعاته اوابین نفل په دې طریقه باندې ادا کی چې دغه نفل په منځ کې څه غلط کار ونه کی یا غلطه گفتگو غلطه خبرې ونه کی، نو الله جل شانو به دغه منځګزار ته چې دغه 4 رکعاته اوابین نفل ادا کړل او په دې طریقه باندې چې په منځ کې نه غلط کار وکړو نه غلطه خبرې وکړي، نو الله جل شانو به دغه منځګزار ته د 12 کالو عبادت برابر اجر او ثواب نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.